پښتانه نور په تنګ شول. په تورخم کې هم د چمن په شان پرلت پیل شو. آیا د دوی پرلت به بریالی شي؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د چمن په شان په تورخم کې هم د ځایي وګړو د کاروبار د مخنیوي په احتراز کې ګڼو وګړو د پاکستان د ملیشا ځواک او د پاکستان تر واک لاندې تورخم د اداري مسؤلانو خلاف پرلت پیل کړی دی. پرلتوال وایي له ډیرو کلونو راهیسې یې له افغانستان څخه پاکستان ته وسایل وړل، خو اوس د تورخم پاکستانیو چارواکو دا لار پرې بنده کړې او د دوی د روزګار مخه یې نیولې ده. دوی همداراز وایي چې د اګست 14مه چې پاکستان د خپلواکۍ ورځ ګڼي د تورې ورځې په توګه نمانځي. په چمن کې هم پرلتوالو ویلي دي چې یو وار بیا احتجاجونه پیلوي. هغوی ته په وروستي ورځو کې ویل شوي ول چې د پخوا په شان اجازه ورکړل شوې چې پر افغاني او پاکستاني پیژنپاڼه تګ راتګ وکړي، خو وروسته د پاکستان پوځ او نورو چارواکو خپله خبره واخیسته. همداراز د جنوبي وزیرستان او پکتیکا ترمنځ په انګور اډه کې ځایي وګړي له یوې مودې راهیسې پرلت ته دوام ورکوي. دوی وایي 6 میاشتې کېږي چې د پاکستان واکمنۍ غوښتنې نه دي منلې. د چمن، انګور اډې او تورخم اعتراضوال د پخوا په شان بې ویزې او پاسپورټه د سوداګرۍ او تګ راتګ غوښتنه لري، خو د پاکستان واکمنۍ په تیره بیا پوځ په دې ټینګار کوي چې نور څوک پر ډیورن کرښه بې ویزې او پاسپورټه تګ راتګ ته نه پرېږدي. د پاکستان دې پریکړې د ډیورن په دواړو خواو کې لسګونه زره کسان بېروزګاره کړي دي. د دې سیمو اوسیدونکي وایي چې نه کرنیزې ځمکې لري او نه صنعت. د روزګار یوازینۍ وسیله یې په کوچنۍ پیمانه په ګنډو او غوټو کې د مالونو وړل راوړل وو چې هغه هم د پاکستان واکمنۍ ورڅخه واخیست. خو د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د دغو کسانو کاروبار ناقانونه وو او نور ناقانونه سوداګرۍ ته اجازه نه ورکوي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.